active voice, passive voice, zero voice and middle voice. تاسو به د voice په اړه اورېدلی وي چې په انګلیسي ژبه کې موږ دوه ډوله voice لرو. one is active, the other is passive. نن په دغه لیکچر کې زه تاسو ته څلور ډوله voice ټیچ کوم: active voice, passive voice, zero voice and middle voice. The voice general mana, when we use it as a lexical word, it means sound, the sound of a human being. یو voice کلمه موږ generally use کوو د word په حیث باندې چې आवाज معنا ورکوي. voice همدغه رقم په ګرامر کې یو موضوع هم ده، لکه څنګه چې tense معنا خفا یا خفا کولو معنا ورکوي، خو په ګرامر کې د tense په نوم یو موضوع هم لرو. یا speech خپل یو وینا ته ویل کېږي، خو د speech په نوم باندې په ګرامر کې یو موضوع هم موږ لرو. همدغه رقم voice ده. د voice هدف په ګرامر کې څه دی؟ د voice هدف دا دی چې په جمله کې کوم سبجیکټ استعمال شوی دی د دې فنکشن ته د ښایي. سبجیکټ موږ داسې ډیفاین کوو چې سبجیکټ از د ډوور اف ان اکشن، خو دغه تعریف د سبجیکټ لپاره کامل نه دی. غلط هم ورته نه وایو، اما کامل تعریف نه دی چې موږ داسې وایو چې سبجیکټ از د ډوور اف ان اکشن. ولې؟ سبجیکټ په جمله کې څلور حالات لري. سبجیکټ په جمله کې ډوور هم کېدلی شي، ریسیور هم کېدلی شي، هم ډوور او هم ریسیور کېدلی شي، او نه ډوور او نه ریسیور کېدلی شي. دا څلور حالات موجود دي چې دغه څلور حالاتو کې د هر یو لپاره مونږه بیل بیل نوم ورکوو ورته. اول اکټیو وایس دی. اکټیو وایس دې ته ویل کېږي چې په جمله کې کوم سبجیکټ راغلی دی دغه سبجیکټ ډوور دی، یعنی په دې جمله کې عمل موجود دی او دا کوم سبجیکټ چې راغلی دی دغه عمل همدغه سبجیکټ ترسره کوي، نو دې ته مونږ اکټیو وایس وایو. For example, I eat lunch. زه وایم چې زه د غرمې ډوډۍ خورم. I eat lunch at 1 o'clock. زه په 1 بجه د غرمې ډوډۍ خورم. Here in this sentence, the subject is I and the verb is eat. په دې جمله کې I subject دی، eat پکې verb دی. نو دغه خوراک څوک کوي؟ زه خوراک کوم. نو په دې جمله کې چې کوم سبجیکټ راغلی دا doer دی. دې ته موږ active voice وایو. پیسیو وایس دې ته ویل کېږي چې جمله کې کوم سبجیکټ استعمال شوی دی دا ډوور نه بلکې ریسیور دی، د ابجیکټ په رقم باندې کار کوي. سبجیکټ هم خپله د سبجیکټ کار کوي لکه ډوور، او هم د ابجیکټ په رقم کار کوي ریسیور په پیسیو وایس کې. څه مطلب؟ مثال زه وایم چې English is spoken in many countries around the world. انګلیسي په ډېرو هېوادونو کې ویل کېږي په نړۍ کې. اوس په دې جمله کې سبجیکټ څه شی دی؟ انګلیش. او معنا د جملې دا ده چې انګلیسي ویل کیږي، نو مطلب عمل پکې څه دی؟ ویل. خو دا انګلیسي ژبه ویل نه کوي بلکې ویل کیږي، د ډوور پر ځای باندې دا ریسیور دی. نو په دې جمله کې سبجیکټ انګلیش دی خو عمل ترسره کوي نه بلکې عمل ریسیو کوي. سو دیس از کالډ پیسیو وایس. یا بل example for example, a doctor gives you some medicine and tells you this medicine is taken in the morning. یو ډاکټر تا ته دوا درکوي، بیا درته وایي چې this medicine is taken only in the morning. دا دوا صرف په سهار کې خوړل کیږي. اوس په دې جمله کې عمل څه شی دی؟ خوړل. او this medicine پکې سبجیکټ دی، نو مطلب دغه دوا خوړل نه کوي بلکې دوا خوړل کیږي. نو دغه جمله پیسیو وایس ده. په دې کې دغه سبجیکټ چې کوم استعمال شوی this medicine دا ریسیور دی، نو دې ته مونږه پیسیو وایس وایو. زیرو وایس ته ویل کېږي. زیرو وایس دې ته ویل کېږي چې په جمله کې سبجیکټ نه ډوور وي او نه ریسیور وي. د دې دا معنا چې په جمله کې اکشن نشته، چې اکشن نشته نو سبجیکټ ځکه نه ډوور دی او نه ریسیور دی. نو مطلب په سټیټیو سټرکچرز کې هغه جمله چې سټیټ ښیي نو دا به موږ سره زیرو وایس وي، دا به نه اکټیو وایس وي او نه به پیسیو وایس وي. مثال زه وایم چې I am a teacher. زه یو استاد یم. په دې جمله کې I سبجیکټ دی او عمل نه لري دا جمله، په دې کې اکشن نشته، نو په دې جمله کې دغه سبجیکټ I چې استعمال شوی دا نه ډوور دی او نه ریسیور دی، نو دې جملې ته مونږه زیرو وایس وایو. اوس راځو میډل وایس ته. میډل وایس دې ته ویل کېږي چې په جمله کې کوم سبجیکټ استعمال شوی دی دا هم ډوور وي او هم ریسیور وي، دې ته بیا مونږ میډل وایس وایو. دا څنګه کېدلی شي چې سبجیکټ هم ډوور وي هم ریسیور وي؟ دلته څو حالات موجود دي، درې حالات دي. یو حالت په دې کې دا دی چې کله مونږ ریفلیکسیو پروناونس استعمال کوو په جمله کې. ریفلیکسیو پروناونس د عمل ریفلیکټ کوي د ابجیکټ نه سبجیکټ ته، مطلب ډوور هم همدا نفري او ریسیور هم همدا نفري. مثال زه وایم چې I help myself. I help myself، زه د خپل ځان سره مرسته کوم.
نو په دې جمله کې ډور هم زه یم مرسته کوم مرسته چا سره کیږي بیرته ما سره کیږي او هم ریسیور یم نو دې جمله موږ وایو میډل وایس نو کله چې موږ ریفلیکسیو پروناونس استعمال کوو چې ډور او ریسیور د object pronoun پر ځای باندې reflexive pronoun بیرته د عمل ریفلیکټ کوي سبجیکټ ته سبجیکټ او object دواړه مغه یو شخص وي نو په reflexive pronouns کې دې جملې ته موږ وایو middle voice دوهم حالت په کې دا چې کله موږ reciprocal pronouns استعمال کوو each other یا one another for example Ali and Ahmad visit each other on Fridays علي او احمد د جمعې په ورځ باندې د یو بل سره ملاقات کوي نو اوس دلته ملاقات څوک کوي علي ان احمد چا سره کوي بیرته خپل ځان سره د یو بل سره نو په دغه حالت کې چې ریسیپریکل پروناونس استعمال شي نو هم ډور او ریسیور دا سبجیکټ په خپل وي نو په دې حالت کې هم دې ته موږ میډل وایس وایو او دریم حالت دا دی چې کله یو عمل تر سره کیږي خو خپل تر سره کیږي یعنی ایجنټ نه لري چې دا کار څوک تر سره کوي لکه مثال زم چې the door opened دروازه خلاصه شوه په خپله خلاصه شوه دا هم میډل وایس کې راځي موږ دا جمله په پیسیو وایس کې نه وایو یا زه وایم چې the window broke په دې جمله کې هم دغه کار په خپله باندې تر سره کیږي دې ته موږ میډل وایس وایو یا زه وایم چې my leg broke دا کار په خپله باندې تر سره شو دې ته هم ویل کیږي میډل وایس د دې لپاره چې بیا موږ پیسیو وایس چیرته استعمالوو اکټیو وایس پیسیو ته موږ څنګه چینج کوو د 12 ټینسونو لپاره دا به بیا موږ د ګرامر کلاس په عمومي لیکچر کې وایو همدارنګه موږ به دا وایو چې هغه جملې چې همیشه په پیسیو کې وي اکټیو نه لري هغه جملې چې په اکټیو کې وي هغه پیسیو ته نه چینج کیږي دا ټول حالات به ان شاء الله بیا په لیکچر کې وایو د درس خلاصه دا شوه چې وایس په څلور ډوله باندې دی اکټیو وایس passive voice zero voice middle voice active دې ته ویل کېږي چې په جمله کې سبجیکټ ډور وي passive دې ته ویل کېږي چې جمله کې سبجیکټ ریسیور وي zero voice دې ته ویل کېږي چې په جمله کې سبجیکټ نه ډور وي نه ریسیور وي یعنی اکشن نه وي موجود او middle voice دې ته ویل کېږي چې جمله کې سبجیکټ هم ډور وي او هم ریسیور وي مونږه کوشش کوو چې تاسو ته همیشه خپلي نوي او جالب معلومات وړاندې کوو ترڅو تاسو نوي او څه زده کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ زموږ پیج لایک کړئ او ان شاء الله موږ همیشه کوشش کوو چې خپلي او بهتره معلومات تاسو ته وړاندې کړو see you inshallah have a nice time